جرنیلي هسپتال کې پروت وو، څومره پیسې وې هم په ولګلې او نورې چې دي که نه نورې راسره وې نه خو بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جی کتونکو رمان افریدی خیبر تاریخ چینل نه سوي اوسیلی پروګرام نمبر 1 رپورټ کام. کتونکو ما خو داسې څه زړه نه و چې زه داسې رپورټینګ وکړم ځکه چې نن سبا ډېر کلیمونه لګیږي چې دا ځان دپاره ویډیو بهرحال ډېرې خبرې کیږي. خو ما سره کتونکو نن ویلیار ده په څنګ کې یو کس رحمت الله افریدي د ډېرې مودې نه ما پسې شوی ما له راتلو چې ما رپورټ کا غریب چې ما دغه الاوال ته وکتل د ژوند فیوچر دغو ته مې وکتل ډېر په بور حالات روان دی. ما له به راتلو وی چې ما رپورټ کا ما ورته ویل چې ما سره داسې سرګرمي نشته خو بهرحال ما دغه ژوند ته وکتل په دا هیله باندې ما زه د رپورټینګ له راغلم رپورټ کامې. کتونکو د دغه ژوند پیله هغه پړاو بیرته زه سټارټ کړم دنه بخیر د بعد کې پښتنین کو دی یو غریب معذوره بیمار انسان دی لارو له وتلی و د لارو وخت نه دی معذوره شوی مزدوري نشي کړی په وجود باندې بیمار دی. دغه یو 10 کالو زوی و چې مزدوري به یې کړه هم بجلی ونیو. زه په دا وجه ما له راتلو چې ما رپورټ کړه چې ما سره مخیر حضرت څه مرسته مدد وکړي. دا چې نه روپو مرسته مدد نه غواړي کتونکو دا د مرسته او مدد غواړي چې ما له دې زوی علاج وکړلی شي او ما له دې کمره یې په کندر کې اوسیږي یا جوړه کړلی شي. دنه پوښتنې کو. السلام علیکم رحمت الله. وعلیکم السلام. په خپل چینل کې استاد تارکلی یم ستړی مه شي. خیر اوسې. کتونکو ته وایه چې تا باندې څه هسې تنګ دستي وه چې ته دغه حالت ته جوړ شوې آیا تا کې کومه بیماري و څه وجه باندې ته مزدورۍ نه کسره شوی؟ بس ما مخکې کلنډري کړه اوس کلنډري نه کوم اوس بس د خاټو دیوړی له درومم دا کې بس کله 900 کله 600 کله 300 به دا راخلو ته. تا ما ته وخت ووایي چې لاری کې اسکیډنټ شوی وم څه شي انجر ته شوی و؟ لاری کې اسکیډنټ را باندې شوی و بس حملې له هم لږ زور یې راغلی دی هغې وجې مزدوري نشي کړی هغې وجې زه نه سټپني وچتلی شم نه تورخان کې به راچی کړو تورخان کې به مې د ریکابو کار کړو هم اوس بارډر سره خراب شاګرد را سره و بس اوس چې دی که نه هم را باندې خراب شو بارډر. کتونکو دا پیله کوېسچن و. دویم پوښتنه ترې زه دا کړم چې تله به چې کوم زوی و 10 کالو زوی و هغه به وله مزدوري خواري کړه هم بجلی ونیو هغه په هکله ترې پوښتنه کړم دا څه لامل مخې ته راغی چې تا زوی بجلی ونیو مزدور هغه شو شیال شو و چې هغه جرنیلي هسپتال کې پروت و څومره پیسې وې هم په ولګلې او نورې چې دي که نه نورې راسره وې نه خو بس ټرانسفارمر نیولی و هغه زوی مې په روژه کې روژې ته یو پاو ټیم و او بس دلې چنده هم په راغونډه کړه ټوله وله وا چنده چې وه په ولګېده او نورې پیسې موږ سره نه وې. اوس څه شی پاتې چې دی ته لږه کاسیری نشي ودرېدی؟ اوس یوې پښه کې لږ هغه دی پوه شوې یوه پښه کې لږ چال غوندې دی چې موږ یې چې که چا ورسره مرسته وکړه د غړکي سره ورله هغې وکړو علاج یې وکړو وله. حکومت نه روپو اپیل کې مالدار حضرت نه کته ته دا اپیل کې چې تا زوی له اپریشن وکړو کمره یې له سیټ کې نه ما زوی له اپریشن وکړو بس کمره مو کندار دی هغه مې راوښوم درته پوه شو کندار دی یو ګاډر په پروت دی همداسې او نور شی په نشته دی کندار پروت دی. کتونکو دا چې یو په کور یو کس شي هم مزدورۍ نه کسیره شي بیمارۍ وجې زوی هم مزدورۍ نه کسیره شي پلار یې په اسکیډنټ کړی لاری کې ګیر دی زوی بجلی نیولی مزدورۍ نه کسیره د ګټې وټې هېڅوک نشته سخت حالات باندې بره حالات باندې دا د خپل ایم پی ای مینه مخیر حضرت نه روپو هغه نه کي اپیل دی دا اپیل کې چې ما له د زوی پریشن وشي او ما ته د کامرا سیټ کړی شي نور اپیل نه نه کي او په معاشره کې د داسې خلکو حالاتو کې او په داسې خلکو په موجودګۍ کې رمو ایم پی ای مینه مخیر حضرت باندې سوالیه نشان دی. تا په دولت او تا په پیسه او تا په ښېګړه هلته څه چې تا په علاقه او تا په معاشره کې یو داسې غریب کس چې د غرمې او د ماښام رزق
تلاش کې ګرځي هغه هم په بیمار وجود. کتونکو تاسو ته به زه د کور هم ښایم، هغه کمره به ته ښایم چې څرنګه کمره کې اوسېږي، هغه کور الاول به ته ښایم. دم کتونکو دا د کور دی رحمت الله، په دغه کور کې د ژوند تیروي، ژوند کې پکې پوس کوي، هیڅ قسم بله وسیله یې نشته. په دا وړه کمره کې د ژوند تیروي، کیمرامین بیرته وښیي، په دا کمره کې ژوند تیروي ډېر په بوره حالات سره، په شوړ ویجوړ کور کې د ژوند تیروي، هیڅ قسم بله وسیله یې نشته. دغه کمره یې کتونکو 8 کال مخکې برانه لامله راته ویدلی راپسو شوی او دای په دا کمره کې ژوند تیروي. د دغه په حق له نه زه پوښتنه کوم څومره ټیم وشو رحمت الله چې دا کمره ته راته ویدلی؟ دغه به شي او 8 کاله به شي چې راغورځېدلی و، برانه راغورځالې وه. موږ په دغه کمره کې روټۍ خوړه او بعض اغراض مو واورېدو پکې. اوس مو له یو ګاډر اخیسته په 50,000 باندې او نور څه هم نشته. اواز درک تاوان خو پکې مالی لیت شی نه و شوی؟ نه نور هغه پکې نه و شوی. څه څوک زخمیان لیت شی خو نه؟ نه زخمیان پکې نه و څوک. کتونکو کیمرامین به ته اوس د کمرې الاول وښیي، ښه ښکلې کمره و، د پکې ګزاره شي، د بچو پکې ګزاره شي، خو لیکن د سره وسیله نشته دی د چات پټ کی. کیمرامین صاحب چات ورته وښوه، د سره یې چات ته پټېدو هېڅ وسیله نشته بهر د دغه ګاډر نه. په دا کمره کې دی اوړی بیا تیرلی شي، خو په دا کمره کې دی ژمی نشي تیرلی. څوک ورسره مالی جاني تاوان کو د سره کړی شو، دی چې نه د روپو سوال نه کی، د روپو هیله نه کی، دی یایي چې ما دوه ریکویسټ یې زوی له علاج وکړو او دا کمره وله پټه کړو، الله مره دا وسیله مو. دی په داسې حال کې هم ژوند تیروي. زه په داسې MNA په مخیر حضرت څه شی کوم چې دی په داسې غریبۍ کې ژوند تیروي، د هیڅ قسم وسیله نشته. دا نمبر به زه کتونکو په سکرین باندې واچوم، څوک چې ورسره جاني مالی مرسته کو د سره کانټیک وکړو، روپۍ درنه نه غواړي، زوی ته ورته څوک علاج کوو په هسپتال کې یا اپریشن یې لګي، خیال دی روغ بشي. دغې کمرې چات دپاره ورسره څوک مدد کو، تاسو ته به اجر و ثواب پې میلاویږي، جریان نیکي او که څه ورته وایي. او بله د به پې کور آباد شي، د به پې جونګړه آباده شي، دی به پکې ښه کلاه ژوند په اوړي په ژمي تېروي. کتونکو له میسج ورکړه څه شی ته غواړي؟ دا ته غواړي چې موږ یې چې که ګاډر یې واغستې، ټیرن یې دا راله واغستې او کوټه یې راله پټه کړه، دا بې غټه مهرباني وي دغو. او زوی نه ورته څه یا هم ورته ووایه؟ زوی مې چې دی، زوی مې یا اپریشن پاتې دی چې هغه مو له وکړي، بس د زوی مې لږ راغی کړي او غریب بس یو 2 روپۍ ګټي پوه شوې، هغه سرانده ورته. اوس په چی ګرځي؟ په ډمبوسو ګرځي که نه شیال دی هماغسې؟ اوس په ډنګوسو باندې ګرځي خو هماغسې شیال دی په پښو باندې. کار ژوند نشي کړی اوس؟ کار په نشي کړی، وطن شی نشي کړی. نه بس هم داسې کله لږ لاړ شم، بس 300-200 زم راوړم. د ژوند د پې روان کړی، د بچو خوراک څخه خوړه مې روان کړی یم. کتونکو ما نه غوښتل چې زه داسې شی رپورټ کړم، ځکه چې اوس کلیمونه لاګي، خو لیکن دغه حال ته چې ما وکتل ډېرې پښیمانه کړم چې داسې کسان زما په معاشره کې اوسېږي او بیا زه داسې کس ته وګورم که څنګه چله روټۍ خوند ورکوي. سړی ایموشنل شي دا حالت ته چې زه څنګه ژوند تیرم. رما موخیر حضرت رما MNA په بنګلو کې پروت وي، تا له اوټ ټیر کړی، ته کامیاب په اسلام آباد کې پروت دی، اوټ کاست دی د په سر ته لنګرتوب مې کړو. ما ورسره لنګرتوب کړو په تمبو کې، لنګرتوب مې کړو، ما په خپله ورسره لنګرتوب کړو په تمبو کې. ما له یې 200 روپۍ ورځ لګالې وه پکې، زه پاکې لګیا وم. کتونکو ما لیډر دغو خلکو په سینه او په دغو په اوټ باندې جوړ شوی، په کار ده چې ما لیډر لږ دغو لره اوټ بدله هم ویر کی. تا نه اوس هم درته یایي چې تا نه روپو ته منه کی علاج لیا کمره، دته یو شی خو ته مهیا کړه، ته ما لیډر یې، ته ولې دغو ته یو شی نه مهیا کې؟ په کار دی چې دغ سره ته مدد وکړي، دی تو سپورټر او تا سره ډېره منډه تړل. تا سره کوم لیډر اوسه پرې څه مرسته کړې؟ ما سره بس خالي صرف هغه ګل شنواري دغه له 15,000 حمزه بابا، راحت شنواري لیډر ورته وښیم، شفیق شیر، تاج محمد، نور الحق قدري، بل چا نه دغه ما سره هغه نه و کړې، مرسته نه و کړې. کتونکو دلته به سوالیه نشان د ما په MPA او په MNA لګي. د دغو خلکو په اوټ باندې ته اسلام آباد ته ورسېدې، ته دغو خلکو سره څه مرسته مدد